آیا پوهیږئ د قیامت په ورځ به د ځینو خلکو دغه نیک عملونه، روژې، صدقې او هر څه چې یې کړي دوړه وړه شي، ګرد ګرد به شي؟ پوهیږئ دا څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه ویلي. ځینې خلک به وي چې د دوی عملونه به د تهامه یو غر دی، د هغې په اندازه یې ورته ویل چې دومره به وي، د غره په اندازه به وي. صحابو ترې پوښتنه وکړه چې دا به څوک وي؟ موږ ته یې راوښایه ای د الله رسوله. ویل هغه کس چې ستاسې غوندې مونځ به کوي، عبادتونه به کوي، ستاسې له ډلې به وي، خو چې کله یوازې کېږي هغه کارونه کوي چې الله پاک حرام کړي دي. د الله پاک له دغه پولې چې ټاکلي دي د حلال او حرام دپاره له دې نه اوړي. که غواړي چې په قیامت کې د دا ټول نیک عملونه په تله کې حساب شي او وتلل شي او جنت ته دې بوځي، کله چې یوازې وي ځان څه دا فکر کوه چې که نور څوک دې نه ویني، انسانان دې نه ویني، الله پاک دې په هر حال کې ویني، تا څاري او تا ویني، له زړه دې خبر دی، هیڅ کار ترې پټ نه دی. له مرګ وروسته هیڅ انسان هیڅ شی له ځانه سره نشي وړلی مګر د نیکو یا بدو عملونو هغه ذخیره چې قبر ته یې ځان سره وړي. خپل خپلوان، نږدې عزیزان ټول به درنه راستانه شي، خو ستا د هغه عملونو توښه یا ستا د هغه عملونو ذخیره یا بد یا نیک عملونه به در سره قبر ته لاړ شي او په قیامت کې به همدغه ټول درپسې ثبت شوي در باندې راایستل کېږي. به هغه صدقه چې تا ورکړې، هغه د شپې سجده چې تا لګولې ده، هغه د یتیم اوښکې چې دې پاکې کړي دي، هغه د مور او پلار احترام چې دې کړی دی، هغه صله رحمي چې دې کړې ده، هغه صدقې او نور نیک کارونه، لمونځونه او عبادتونه دا چې دې کړي دي، یوازې همدغه به تا ژغوري، نور شیان نه. په دنیا دومره مه مینېږه چې له دې هر څه دې پرېږدي. آخرت تر دنیا غوره وبوله، دا دې د ژوند مسیر وټاکه چې والآخرة خیر لک من الاولی، آخرت له دنیا درته ډیر بهتره دی، هلته ژوند دایمي دی. داسې نعمتونه دي چې نه سترګو لیدلي نه غوږونو اورېدلي. سبحان الله، دا به څه وي؟ نو بیا نه ارزي دا چې ته د دې دنیا په بدل کې هغه له لاسه ورکړي. هلته ژوند لا یتناهي دی، دلته ژوند ټول 100 کاله نه دی، هغه ډیر چې نو دا عاقل انسان مني چې لا یتناهي ژوند د څو ورځو، د څو میاشتو، د څو کلونو ژوند په خاطر لاسه ورکړي. فکر وکړه. د همدې سره د الله په امان.